د یو په ګناه کې ته بل قتل کې دا تا ته چیرې هم اسلام نه دی ویلي. ګناه به یو کس وکړي رابشي ته پکې بل ووژني، قتل به بل چا کړی ته پکې بل ووژني. او دا ریشو چې کوم ده د پښتنو کې ډېره ده. شیخ صاحب ډېر قیمتي بیان کړی دی، راځئ چې ټول یې ووایو. مرګ یو سړي وکړو بیا لاړ پټ شو، ته د هغه ورور وژنه، پلار یې وژنه، د هغه زوی وژنه. دا شتي منګي که نشتي؟ ځان هم غلی کړی لکه چې نشتي. دا خو د پښتنو ګټه بس د شریعت خو خلاف دی، خو زم د عقل او د انسانیت هم خلاف دی، انسانیت هم خلاف دی. دا پښتو که پښتو دې ته وایي نو زه پښتو باندې خو زه بوټان پاک کوم چې ته به زور د هغه سړي نه وباسي چې هغه بري دی. یو راولګېدو بل یې مړ کړو، یو کس راولګېدو بل یې مړ کړو. جرګه کېناسته، وایي جي صلح کوو. څه کوو؟ صلح په څه وشوه؟ په سواره. بدماش دی وبرېدي تاوال را تاوال لاړه پکې خور غریبه. هغوی به څه چل کوو؟ ګناه به یو کړې وه او دوی به راونیو بل. هغه به بري و، د هغه به په دې کې کار هم نه و، خو دوی به هغه راونیو. لکه مثال د نن سبا مشتي یو سړی راولګېدو د یوې قبیلې د یو خاندان او په نورو کسانو باندې حمله وکړه، ډزې به وکړې، کسې دې مړ کړو، هر څه یې چې وکړو. دا کم سړی چې راپاڅېدلی او حمله چې وکړه د ده څه وزن نشتی. وزن معنی څه شو؟ مقام یې نشتی، خو دا کار یې وکړو. نو دوی به څه چل کوي؟ چل به یې دا کوي چې دی به نه وژنو، څوک به وژنو؟ څنګه؟ د سر کس به دې وژنو. داسې کس د دغه خاندان نه مړ کوي چې د هغه څه مقام وي. دا سړی سره مړ کوئ، دې سره رانیسئ. اوس ګوره ګناه هغه کړې ده او راونیسه بل. ښه د پښتنو کیسه راته کوو. یو کس راولګېدو بل کس یې مړ کړو او بیا لړ پناه شو، وتښتېد، پټ شو. دوی اوس بدل د چا نه واخلي؟ بل خپلوانو کې به له څوک مړ کړي، سپین ږیری پلار به له مړ کړي، یا یې ورور به له مړ کړي چې هغه په دې کار کې د سره وونه، یا به له زوی مړ کړي، یا به له تره مړ کړي. دا کوم ځای عقل دی؟ د شریعت خو خلاف دی، خو زم د عقل او د انسانیت هم خلاف دی، انسانیت هم خلاف دی. دا پښتو که پښتو دې ته وایي نو زه پښتو باندې خو زه بوټان پاک کوم چې ته به زور د هغه سړي نه وباسي چې هغه بري دی، هغه په دې کې څه کار نشتی، د هغه نه زور وباسي. مرګ یو سړي وکړو بیا لاړ پټ شو، ته د هغه ورور وژنه، پلار یې وژنه، د هغه زوی وژنه. دا شتي منګي که نشتي؟ ځان هم غلی کړی لکه چې نشتي. دا خو د پښتنو غټه مسله. او بیا واوره دا د پښتنو ده. یو راولګېدو بل یې مړ کړو، یو کس راولګېدو بل یې مړ کړو. جرګه کېناسته، وایي جي صلح کوو. څه کوو؟ صلح په څه وشوه؟ په سواره. بدماش دی وبرېدي تاوال را تاوال لاړه پکې خور غریبه. هغه ونیوی شوه. د کلاشنکوف به کته کولې او بره کولې. او اوس یې غیرت دغه حال دی چې یو غریبه کمزوري جنۍ یې راواغسته او ویلې ورکړه، لکه چې دومره غیرتي او دومره هوا په تا کې وه. اوس ورته مخامخ شوی، دا زه ولاړ یم چې څه کوي ویې کوي. ته دغه کمزوري سله ورکوې، بدماشي ته کوه او بیا به یې وروسته بوجه ویوړي. چې په سوره کې ورکړي ته اوس څه خیال چې هغوی ورسره بیا د انسانیت معامله کوي؟ دا به دې په سوره کې راوستې ده، وایي د دې نه زور وباسئ. د یو زنانه دا ورکړي وو
حکومت ته اپیل کړی او شکایت یې کړی حکومت ته چې زه دغه شان په سوره کې ورکړی شوی یم او هغه کم کور کې چې ورکړی یم نو د هغوی د کور روزانه 8 نارینه ما سره زیناګانې کوي او بل ځوان به بیا هم برید ته وایي راته وایي چې ما څه چل کړی ما خو سړی وژلی وایي تا سړی ووژه اوس پکې لاړه خوره سړی دې مړ کړو لاړه پکې لور سړی دې مړ کړو لاړه پکې غریبه تورسري کمزوري دا د کوم ځای غیرت شو مړه دا پښتو ده پښتو دې ته وایي دا د کوم ځای پښتو ده چې بدماشي به زه کوم او بیا به وروسته بوج څوک اوچتوي زنانه به اوچتوي یو کمزوري تورسري به اوچتوي دا د کوم ځای پښتو شو او دا پښتو دا غیرت دی داسې ځینې د بېغیرتوب یم الله دې موږ د دې بېغیرتوب نه لرې ساتي نو دا کار جاهلیت والو کې و چې غلطي به یو کس وکړه او رانیو به بل کس به راونیو شریعت دې نه منع وکړه نه چې چا ګناه کړې ده د هغه نه به بدل اخیستی کېږي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم چا چې زیاتې کړې زیاتې الله وایي د هغه سره به کېږي بل به نه رانیوی کېږي دلشان د دې سره یوه مسله تړلی شوې ده کرکدیز کې شیخ رحمه الله نه ذکر کړی په هغو کې یو بله بیماري هم وه چې کله به داسې چا څه کیس وکړو او دا سړی به غریب و نو هغه به یې رانیوو سزا به یې هم ورکوله او چې زورور به و نو هغه به څه و هغه به ګرځېدو دې مسلې ته نن سبا ضرورت دی زموږ د ملک حال ویې نه چې لږ د خلکو سره راشه درشه شتي او تاڼه کې کسان پیژني او په حکومت کې یو 2-3 کسان پیژني بس دی بدماش دی که دی هر څه کوي د چا پلار دي ته تپوس وکړي او غریب یې هسې اوچت کړی وړی دومره ووایي چې هغه یو کار کړی هم نه یو په اخره کې هغه غریب اوس وایي چې دغه نه بد شم ووایي ما دا کار کړی زموږ په معاشره کې دا بیماري شته که نشته ښه ډېره ده د مالداره نه تپوس مه کوه او غریب راټینګوه هغه یوې ښځې غلا کړې وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې که نه هغه مخزومۍ چې وه په صحیح مسلم کې دا روایت دی نو خلکو دا وایي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به خبره وکړو چې معافي کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم غصه شو وی ایها الناس خلکو انما اهلك الذين قبلكم استاسو نه مخکې خلک چې کوم تباه شوي دي په څه تباه شوي دي انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه مخورز چې به غلا وکړه طاقتور چې به غلا وکړه هغه به یې پرېښوده واذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد او چې کله به کمزوري انسان غلا وکړه به هغه به حد قایم کړو وایم الله او په الله رته قسم خورم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها كزما لور فاطمة غلاو كي داغينا دلم لاس بريكوما دا شريعت دي والله إذا سي شريعت زمونغا بملك كرا ويلي والله إذا مسلي التعامي كي والله التعامنا ومان راولي خانو دا څه بیماري و دا بوی د یو په ګناه کې به بل رانیوه او د دې سره دا بله ورسره ما ذکر کړه چې غریب نه به بدل اخیستو حد به پرې قایمو سزا به ورکوله او مالداره له به او زورور له به نه ښه دا بیان تاسو واورېدلو چې ډېر قیمتي بیان و شیخ صاحب یې وکړه دغه شان قیمتي بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ السلام علیکم ورحمة الله